فوزیه کوفی د طالبانو په اړه څه ویلي دي او څه ته یې تمه ښودلې ده؟ سلامونه لیدونکو، دې ویډیو کې وګورئ. په دوحه کې افغان مذاکراتي پلاوی وایي چې دمګړۍ د سولې بحثونه پر سم لوري روان دي. د دغه پلاوي غړي فوزیه کوفی وایي چې سره له دې چې پر ځینو مسایلو تر وخت مخکې خبرې پیل شوې دي، خو بیا هم د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات هیله بخښونکي روان دي او د دې تمه شته چې ژر به په رسمي توګه پر اجنډا بحثونه پیل شي. فوزیه وایي خلک اندېښنه لري او په تمه دي چې ژر د مذاکراتو او روانو بحثونو پایله وویني، خو په خبره یې حوصله پکار ده او افغان جګړه بنسټیزې خاتمې ته اړتیا لري. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي دغه غړي د خبرو او مذاکراتو بهیر مثبت ارزوي او تمه ښیي چې ژر به دواړه لوري د اختلافونو پر ختمولو هم بریالي شي. تر دې وړاندې د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر نعیم وردک هم د اختلافاتو د ژر ختمېدو خبر ورکړی و. د یادونې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي هم له ښځینه غړیو فوزیه کوفی، حبیبه سرابي، فاطمه ګیلاني او شریفې زرمتۍ سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د مرکچي ټیم د غړیو د افغان ښځو له حقونو د دفاع ترڅنګ د روانې جګړې پر پای ته رسیدو او د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. خلیلزاد وایي د دوی بریالیتوب د افغانستان بریالیتوب دی او امریکا یې هم ترڅنګ ولاړه ده. له تاسو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.